بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وئ. راځو پاور پوینټ پروګرام ته. پاور پوینټ پروګرام کې په انزر ټیب کې یو په مهم کمانډ چې ډیر مهمه ده هغه عبارت د سکرین ریکارډینګ څخه. سکرین ریکارډینګ څه شی ده؟ سکرین ریکارډینګ د څه لپاره استفاده کیږي او ګټه څه شی ده دا موږ اوس وایو. فرض کې تاسو یو هغه کوئ، یو ریکارډینګ کوئ، یا خو دلته ریکارډینګ کوئ. سکرین ریکارډینګ لپاره مختلفه چې دي موږ سره هغه دي، مطلب یا موږ سره یا نور سره مطلب نیټ کې موجود دي. او بي اس ته تاسو د څخه سکرین ریکارډینګ څخه استفاده کولای شئ. د کمپټیشیا د څخه استفاده کولای شئ، یا هم په کمپیوټر کې انزرټ بټن ده چې انزرټ بټن کلیک کې انزرټ بټن کې بیا دلته راسي د ریکارډینګ په نامه. دلته تاسو کوی شئ یو ریکارډینګ وکړئ چې خپل ځای په د باندې جدا یو ویډیو ریکارډ کړی ده. وینډوز درسو کې تاسو کتلای شئ. نو تاسو کولای شئ ریکارډینګ مختلف هغه نه وکړئ. خو یو کس وایي زه پاور پوینټ کې غواړم ریکارډینګ وکړم، هغه څنګه کوم؟ را به شئ پاور پوینټ پروګرام ته. پاور پوینټ پروګرام به اوپن کې او بیا به راسئ چېرته انزرټ ته. انزرټ ته چې کله راغلی سکرین ریکارډینګ به کلیک کړئ. سکرین ریکارډینګ داسې کلیک کړه، وروسته له هغه به راسئ سلیکټ ته. سلیکټ ته چې راسئ ښه څومره ځای سلیکټ کړئ. زه ورته وایم دومره ځای غواړم چې سلیکټ کړم، دومره دا لاندې ځای نه غواړم، دا پورته ځای غواړم چې دومره سلیکټ شي. ښه دومره سلیکټ کړه، دومره چې کړه سلیکټ کړه. دا سلیکټ کړه، بیا چېرته راسه دا ریکارډ سټارټ کړه. دلته د باندې ریکارډ چې کی سټارټ کی 3 2 1 او دا به چې سي تاسو سره به ریکارډ سټارټ شو. اوس ریکارډ تاسو سره شروع ده. ته ورته چې زما د سپیسی ته د سپیسی ورته تشې کوي، یا زه کنټرول پنل تشې کوي، یا بل کوم سافټویر ته تشې کوي او غواړي هغه بیا پرزنټیشن کې هغه کسان وګوري در سره. ته واتساپ کې لګي بل طریقه تاسو لګي. نو بالغه تاسو ورسي او بیا د سر ته چې راسي غواړي سټاپ کې یو څوک راغی غواړي مطلب دا سټاپ کې بیرته خپل ریکارډ دی لامغه ځای به سټارټ سي. دا پوښ هغه کس ته جواب ورکړه بیرته راس لامغه ځای د ریکارډ چې کې شروع کا. غواړي نه بس کې د جنه بس کېږي غواړي اډیو څه کې اډیو دلته ریکارډ دا مطلب دا آپشن نه ورکړي دا او دلته غواړي سټاپ کې د بن سټاپ کا دلته اډیو نه چې یو میوټ کې نه میوټ کې هغه څه هدف دا ده. نو دا اوس تاسو سره چې سکرین شاټ مطلب ریکارډینګ وسه ریکارډینګ کې دا آپشنونه باندې په ډیټیل سره ویډیو ټولز فارمټ کې په ډیټیل سره په باندې خبرې کړي. دا اوس راځي تاسو چې کوي سٹارټ کوي. ګوره اما هغه څه کې تاسو سره څه کې سٹارټ کیږي، مطلب کوم ریکارډینګ چې شوی ده هغه ریکارډینګ تاسو سره دلته اوپن تاسو سره مطلب دا څه کیږي اوپن کیږي. اوس غږ ګوره یو کس به چې غږ ول نه راغلی، غږ په د خاطر اوس ما سره نه راغلی چې دلته ما کمپټیشیا اوپن کړی ده او کمپټیشیا زه اوس اصلا ریکارډ کمپټیشیا کې روان نو په د خاطر باندې اډیو دلته نه راغلی. نو په تاسو کولای شئ چې بیا کمپټیشیا کلوز کړئ او بعد لږ څه وکړئ ریکارډینګ وکړئ. نو په د خاطر په ما ونه غوښتل چې زه بیا خو ریکارډینګ نه کړي چې څنګه تاسو ته ویډیو وړاندې کوم. نو په د خاطر به تاسو څه وکړئ دا کمپټیشیا کې څه اوپن دا په کلوز کړئ بالا به ریکارډینګ وکړئ. غږ به مو هم راغلی وي د باندې تیروای سئ او ځټي مطلب تاسو خپل ترشیحات کې ورکولای شي غږ. نو کس به دې ګوره اوس دلته او دلته ګوره ولې نه راغلی. بل علت یې دام کېدای شي چې دلته موږ په څه باندې کلیک د اډیو میوټ کړې وه چې اډیو میوټ کې غږ نه راځي. تاسو دلته وګورئ زه دلته کلیک کوم ګوره تر دې ځای ما کلیک نه وکړه، خو کله چې زه اډیو باندې ما کلیک وکړ بالغ ما سره چې څه دلته اوپن کی اوس ګوره غږ څه ما سره راغی. نو دلته همدغه دوه علت چې بعضې وخت تاسو سره کمپټیشیا یا او بي اس هغه وي مطلب ریکارډینګ کوي غږ به نه راځي، او دوهم هغه به دا وي چې تاسو سره هغه وخت لکه هغه هم چې کلیک کړی و مطلب دغه کوم یو اډیو میوټ کړی وه هغه به تاسو میوټ کړي وي غږ به تاسو نه راځي. که میوټ نه وتلی یا نو هغه به تاسو سره غږ راځي. تاسو کولی شئ دا یو ځای کې کېدی دلته دومره ځای کې کېدی داسې راوړئ دلته کېدی دا موضوع تشې کوئ بیا دلته ویډیو ورته تشې کوئ. نو هغه ویډیو کوم چې هغه کړي دي بیا کس ته به سیف کوئ لیږئ هغه کس به څه کوي ویډیو به تاسو سره ګوري سافټویر درس هم ورکړي یا بل مختلفه درس هم ورکړي. نو دا ډېر مهم کمانډ ده او دکې یو ګټه دا ده چې دا ویډیو دې وکړه او کس ته دې ولګه د ویډیو سایز ډېر کم وي، مطلب دومره سایز یې نه وي لکه چې خلک څه کوي فکر کوي لکه انداسې ریکارډینګ چې وکړي هغومره سایز یې ډېر وي. او که یو کس وایي چې زه همدغه ویډیو غواړم چې کمپیوټر کې سیف کړم دا به راسي سیو میډیا از ته رایټ کلیک به وکړي سیو از میډیا هغه ته به راسي از ته هغه به څه کړي دلته به اوس یو ځای ورسره اوپن سي. دا ځای چې اوپن سو نو هغه به څه وکړي ډیسکټاپ کې هر ځای کې غواړي دلته به نوم ورکړي هغه به سیف کړي هغه به څه ورسي ورسره سیف سي. یعنې تاسو کولی شئ دغې نه هم ریکارډینګ وکړئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او که څه ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي. او که کوم کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي او زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نور په رب ذوالجلال سپارم ښه وخت کې چارې